وایي دا هغه څه ده څه ورته وایي دا فرعون د فرعون وایي ډېر لیونتوب کړی ده فکر یې نه ده کړی فرعون اوس په ټوله دنیا کې نوم بد ده لکه یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم د خپلې بادشاهي د بقا دپاره یې څوک وځل واړه ماشومان خو رنګه یې بده ده په دنیا کې دی وایي دا اکبر اله آبادي وایي که فرعون قمقل داسې کړي وایي داسې پوهنتونونه لکه نن چې غرب جوړ کړل دم پوهنتون جوړ کړی وی او د غربي فکر یې ورته راوړی وی ټول به خلک دته خپله تسلیم سوي وی رنګه به یې هم نه وه بده همدغه کارونه نن غربیان کوي د خپلې سلطې او د قدرت د اوږدولو د بقا دپاره دوی څه کوي غربي فکرونه دې ټولنو ته راوړي چې راوړو واک سلطه یې غټه ده برطانیا چیرته ده او پاکستان چیرته ده برطانیا چیرته ده هند چیرته ده مونږ تاسې هم دلته د سلطې لاندې ولو بیا الله تر آزاد کړلو ایران هند سریلنکا دا هیوادونه ټول د دوی د استعمار نه خلاص سوي هیوادونه دي دوی خپله سلطه غټوله او د چا په واسطه یې غټوله فکر له لحاظه فکر یې دلته خپروه او د تاسې که فکر وکړئ طالبانو امریکایانو په دې سیمه کې دوه ډېر لوی پوهنتونونه لري یو غټ پوهنتون چې ده په بیروت کې ده د لبنان په پایتخت بیروت کې امریکایي پوهنتون ورته وایي دې پوهنتون کې دا د موږ تاسې پخوانی رئیس جمهور څه اشرف غني دا د دې پوهنتون نه فارغ و دلته یې موږ ته ویلې داسې یې موږ ته ویلې اسلامي امت دومره ویده سو همدغه هغه ته یې ویلې ای غربیانو په ما باندې لات و منات خرڅ کوي خو چې مسلمانان وي لات و منات خو م پېژانده که نه د مکې بوتان ول اسلامي امت یې داسې شوقمن که وایي ما ته لات و منات راوړئ خو مسلمانان لات و منات راوړئ لات و منات مسلمانان وي نو همدغه لات یې موږ ته راوړ منات یې پاکستان ته راوړی ده نو هلته یې په تختونو باندې کېنولي دي او ټولنې ته وایي چې دا لات او دا منات څوک دي مسلمانان دي نو چې د بیروت د امریکایي پوهنتون نه یو سړی فارغ وي او نو هغه روح به څوک وي الحاد او کفر به روح وي نو هغه روح یې دلته راوسته دلته یې موږ ته کېنولی وو هېڅ شي باندې خبر نه و غوښتلي چې دا ټولنه بدله کړي ورباندې والله عز وجل د مجاهدینو د قربانیو په برکت باندې ایدي چې لات ورک منات یې الله ورک کړي که نه الله ته خو اسانه ده الله به دا ارمان د مسلمانانو پوره کړي خو یوه خبر واورئ مجاهدینو خو خپله قرباني وکړه اوس د علماو مسؤلیت ده که نه علماو ډېره برخه جهاد کې وانه خیستله خو اوس د علماو مسؤلیت دا ده چې تیاره بادشاهي ورته برابره ده د غربي افکارو د لرې کولو او د اسلامیزم په دې سیمه کې د واکمنولو کار د دوی دغه د مجاهدینو کار نه د هغوی خپلې ستړي تېرې کړي دي نو موږ ته وایي او بل لوی پوهنتون په سیمه کې چې دوی جوړ کړه د کابل نړیوال پوهنتون دا پوهنتون هم امریکایي پوهنتون و الله عز وجل له فتح نه وروسته په دې پوهنتون کې درس د ما نصیب کړ یو 40 ورځې د ټول افغانستان محصلین هغه ټاپ محصلین راته راجمع کړل 40 ورځې مو درس ورته ویلې 40 ورځو کې هغه محصلین د پوهنتون محصلین ول داسې مې کړل لکه طالبان غوندې داسې ول اوسه پورې هغه یعنې که تاسې ووینئ د تاسې 40مه اوله ورځ چې زه راغللم زه چې ولیدلم وایي یره خو ما انتحاري مې کړه موږ نه وایي داسې خلک جوړوي 40مه ورځ چې ما له دوی نه خدای په معنی اخیستله زړلي داسې انسانان ترېنه جوړ سول څڼې وې بیا ستی ویښتان پرېښودل ګیرې پرېښودلې پګړیګانې شروع سولې اوس هغه الله عز وجل په 40 ورځو کې د اسلامیزم د فکر خلک وګرځېدل نو که دا لړۍ دوام وکړي خو دا خو ډېر بخیل وطن ده که نه تا بیا مخ ته نه پرېږدي چې نه بیا به بیا دی مشهوره سي زموږ اسلامي امت ته ګټه مقصد ده دا مو نه ده مقصد چې زه له خپل شهرت ته دومره په تنګ سوی یم طالبانو ورونو که نه چې بیخي تر حده ډېر ستړی سوی یم تر وسه مې نه کېږي خو دا مې د اسلامي امت یو درد را سره د فکر مې دا ده چې زه اسلامي امت ته یو څوک ورسومه یو پیغام ورته ورسوم چې اسلامي امت راویښ او بیداره سي نو اله آبادي وایي فرعون ډېر قمقل و که فرعون ته چا دا مشوره ورکړې وله چې خلک مه وزنه ته خو دا خلک یې دې دپاره وزنې چې بادشاهي دې اوږده سي
نو غربي پوهنتون ورته راوړه، هغه فکري او نصاب راوړه، خپله دې خلک. نو که ده ته چا دا مشوره ورکړې و فرعون به هم نن په دنیا کې نوم بد نه و. نن غربیانو په ټوله دنیا باندې واک کړی که نه، هغه بله وچه ده، تر دې وچه پورې ټول د دوی فکرونه هغه کېږي راځي دلته.